الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا دا سيرت مبارك درسنا منگا بیا شروع کرو. او دا الله سبحانه وتعالى رحم دی چې موږ له توفیق راکو بیا د دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت وورو او داغه په تور طریقه باندې ځان پوک او هر سړي ته الله سبحانه وتعالى دا توفیق نه ورکړي. ډیر خلک کلمه وي لا اله الا الله محمد رسول الله، او غوینا د توحید نه خبر دی او نه د خپل پیغمبر نه خبر دی چې هغه څوک. د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو او باغی کې مونږه د اسراء او د معراج واقعه بیان کړو. که تاسو ته یاد دی د اسراء او معراج واقعه مونږ تفصیلا بیان کړو او اخرنی درس زمونږ په دې عنوانو د اسراء او د معراج د واقعینا عبرتونه او درسونه. ولې دا واقعه را پیښه شوه او د دې نه مونږ ته څه فائدہ ملاویږي او څه نه ملاویږي، دا ټوله مسله مونږ هلته بیان کړې. د دې نه مخکې چې دا بله مسله شروع کو چې د هغې نه بعد څه وشو، نو دا خبره یې د ساتئ چې په دې رحله کې د اسراء او د معراج دا سفر چې کوم و، په دې کې الله سبحانه وتعالی غټ حکمتونه او اسرار پټې خبرې او پټ رازونه په دې کې د الله چې په هغې باندې هوښیار سړی پوهېږي. ما دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې الله سبحانه وتعالی خپلو پیغمبرانو ته ناشنا ناشنا نښې ښیي دې دپاره چې د دوی ایمان او یقین هغه ښه ډېر شي. او د نیکانو خلکو طریقه هم دا ده چې هغوی دا غواړي چې زموږ د ایمان او یقین دا څه شي، دا ډېر شي. ابراهیم علیه السلام الله ته ووی ارینی کیف تحیی الموتى، یا الله ته مړي څنګه ژوندي کې؟ الله ورته ولم تؤمن، ایمان نه لري که څنګه؟ وی نه، ایمان خو لرم ولکن لیطمئن قلبی، چې دا اطمینان او ایمان دا ښه ډېر شي. نو د ایمان د ډېرولو لپاره هغه د دې خبرې تپوس وکړو د الله نه. نو دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم ته الله ناشنا نښې وښووې. الله د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي وکذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ما وی ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او د اسمانونو باچایي ښوولې او ناشنا ناشنا نښې الله وی ما ورته ښوولې د دې لپاره چې د ده ایمان او یقین ښه ډېر شي. نو زموږ پیغمبر ته هم دا ویلي لنوریک من آیاتنا الکبرى، پیغمبره چې موږ ته غټې غټې نښې وښایو. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی غټې نښې وښووې. که تاسو ته یاد وي دا خبره ما تاسو ته بیان کړې وه او دا خبره یې د ساتئ د سیرت د رسول سم ټول 2 کاله کې ختمېږي، که 3 کې، که 4 کې، 5 شپږ کې، الله اعلم چې څومره کې ختمېږي. خدای دې ساتئ چې دا ټول سیرت په یو بل له پسه جوړ شوی دی. اول چې موږ د سیرت شروع کوو نو په هغه ورځو کې د کعبې د جوړولو مسله اول پیرچا جوړه کړې وه، بیا قریش والا څنګه جوړه کړه، دا ټوله مسله موږ بیان کړه. دا مسله هغه درس کې به موږ له مخې له راځي کله چې رسول صلی مکه فتح کړه او هغه له څومره لرې دی، خو دا خبره د هغې سره تعلق ساتي چې رسول صلی الله کعبې ته ورننوتو، د کعبې شکل څنګه و په هغه وخت کې. نو دا مسلې چې کوم موږ بیانوو دا ټول د یو بل سره تعلق ساتي. تاسو ته ما دا فایده او حکمت ذکر کړی چې کله سورۃ الاسراء او سورۃ بنی اسرائیل سره کولو کې په 15مه سپاره کې نو پغی کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا
د اسراء او د معراج واقعې ته اشاره الله کړي به دغه نه خبره د يهودو شروع شي سړی حیران شي چې خبر روانه د اسراء او د معراج دا एकदम خبر چاته ووړي دا يهودو ته ووړي په کار دې چې الله دغه واقعې پوره کړي و مخکې اشاره ده دې ته چې دا يهود د دوی زوال راغلی دی دوی د ختمېدو وخت دی او هغه د دې پیغمبر په لاس باندې به ختمېږي همدغه شانو شو الله سبحانه تعالی يهود چې دغه ختم کړو د دې واقعې نه بعد اسراء او معراج د واقعې چې کله رااله الله سبحانه وتعالى آیتونه دې چې نازلول چې هغه کې دې اشاره و چې پیغمبر به دې زنه وزي او دې طرف ته به اشاره و چې ما قومونه مخکې تبا کړی دي او ما دې تبا کړی ان چې دا قریش به زه تبا کوم خدای وخت پورې الله به دوی عذاب نه راولي چې سو پورې به کیسو کی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر موږ سره مخکې تیر شوی الله په دغه ورځو کې دا آیتونه نازل کړو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا الله کله چې یو کله تبا کومه نو داغي چې کوم مشران دي او کوم پکې چې مستون څخه خلک دي هغه ته من امر وکړو زمون خبره و نوري ففسقوا فيها هغه فسق او فجور شروع کی فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله زمون د عذاب خبره په غوي باندې ثابت شي او د کله د هر څول موږ تباہ او برباد کو دي چې یعنی یو پټه اشاره د خیر سره به پويږي چې د قریش ته تبعی وخت هغه راغله ځکه چې الله سبحانه تعالی دوی مشرانو ته امر کړی او اکثر به خبره نه ده منلې اسراء او د معراج د واقعین بعد یو واقعه رااله بیعت چاغیته ولکې بیعت العقبه الاولى بیعت العقبه دا یو بیعت او اولنې بیعت بده ته ځکه چې بیعت العقبه د دوی دي یو په سیرت کې راځي الاولى دویم الثانيه اولنې بیعت او دویم بیعت د دوه کې فرق دی په وخت کې فرق دی سو کسانو بیعت کړو دلته عددهم جدا دي الته عددهم جدا دي او اکثر کسان په کې مسدي هغه جدا دي د دې نه مخکې چې موږ د بیعت تفصیل بیان کو چې رسول کو چې د رسول سره بیعت کړو دا خبره ساتي د بدعي بیعتونه د صوفیانو ده د شریعت کې نشته دا چې ما بیعت کړي د خپل پیر سره د پیرې مریدي د بیعتونه د شریعت کې نشته به د تصوف د سلور طریقې د چشتي د قادری د نقشبندي د ټول د ځان خبري جوړی کړي دا اوس جوړی شوی دي یو نیم سل کال کې چې دا قادری او چشتي او نقشبندي دا سلور طریقې او سرودري دا سلور طریقې د رسول صلی الله په زمانه کې خلوي دا سلور طریقې د خلفای راشدینو په زمانه کې نه وي دا سلور طریقې تقریبا 1400 کال ده نه وي ورستره پیدا شو کډيري زیات ډيري نږدې وخت ولا ورکزا ډیر وخت ولا ورکجو 300 کال و سلور سو خو نه لکه الغرض په مخکینو خلکو کې دا نه وي او چې کله یو عمل په مخکینو خلکو کې نه نو پوښي د رضان نه جوړ شي خطه بیعت ولي کې د خپل پیر سره وي بیعت ز په دې کوم چې ګناه بنه کومه یعنی بیا به ماته چې کله ګناه کوم ماته به د پیر غ سوچ راځي ذهن چې لکه ما خو پیر سبت ویلو چې زه به ګناه نه کوم نو ګناه به زه پرېدم نو دا خو خبره موږ ته د پیر نه یریږو د الله نه یریږي موږ لوز د الله سره کړل چې الله ستاره فرمانی باندې کو په مخه موږ د لوز کو د الله سره نو کله چې موږ ګناه کوو نو زمونږ ذهن ته به دا خبر راځي چې الله مایني الله دا خبر نه غواړي موږ ذهن ته به دا خبر راځي دا به نه راځي چې پیر به راځي او ځکه د دې تصوف یو طریقه ده زغه موضوع کې د نظم بیا خبر وکړي شي هغه ته وي تصور شیخ او تصور شیخ دې ته وي چې تب په زړه کې د شیخ تصور او دغه تصویر دا به راولي
او دا عقیده بم ساتي چې دا پیر وس ماینی او زماوري استاد یو پیر سره بیعت کو هغه پیر په انډیا کې دی او ته په امریکا کې نو دا پیر ته د انډیا نه یې د صوفیانو عقیده ده ګوري زموږ په ملک ډیر شي دا خلک وی کوم پلانې صوفي ونته کې دی موږ ته خو دې وړه خبره کاری صوفي دی خو تصوف ځان له عقاید دي د دوی ځان له افکار دي دا قبر پرست نه دي څومره زموږ په ملک کې څومره د الف نه د یا پوری د ټول صوفیان دي التصوف د عقیده نن سبا چې کوم صوفیان دي دا ټول قبر پرست عقیده کبدي سو خپکیږي کبدي سو خوشالي نو د بیعت ته خبر می شروع کول نو ما چې دغه بیعت په بیان کو چې دا ګوره په شریعت کې نشته ما به ذکر نه کله کسان راشي سوسو پیری راغلي هغه شي چلې زه که تاسو اجازه دي تاسو سره بیعت کو شي بیعت ته ما سره زه چې د مسلمانانو د ملک بادشاہ یم چې ته ما سره بیعتونه کې بیعت خو د بادشاہ سره کې د امیر سره کې د مشر سره کې د بیعت په شریعت کې شته نو پیغمبر سره چې بیعت شو دي کې وسره شي هم په دې شي چې ګناه بنه کو شرک بنه کو نته د پیغمبر د پر زړه ثابتې بلکې دا وې نو نږدې کې ابوبکر صدیق ته نبی صحابه کرامو د ابوبکر صدیق سره بیعت کړی په دې باندې او دا سره خو نه دی کړی ورسېدی بده کنه نو چې دومره وخت دا بیعتونه د نیکانو خلکو سره نه دي شوي مطلب دا چې دغه بیعت خاص ته پچا پوری پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری بل خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو مشر دی پیغمبر چې و دغه نه برسو کو نو دغه یو مشر دی مسلمانانو ځکه دغه سره بیعت نو کته نن راولګي د مسلمانانو د خلیفہ سره بیعت کینو په تمه خصوصي کې اعتراض نه کوي خو چې کله ته یو مولا سره بیعت کوي یو پیر سره بیعت کوي نبی موږ ته باندې اعتراض کوو ته پوس کوو چې دا طریقه کم ذکر ده او د دې لپاره د غټ کرسي به يهودي مزداري او دا کسر رواني لاس په پلاس کې ورکه نبی سي چې وګڼ ډېر لاس پلاس خلک بلا سونه کې د نبی صادري خوري کی نو پیر صاحب صادر نیولې او دا صادر چې کمزي پورې رسی په دې باندې لاس کې نو خلک پوری به صادري غوټه کوي نو دا یو د سلسله نه په دې باندې تعالی سي خو دې د بیعت شو چا سره پیر صاحب سره ظالمانو په دې سوره فاتحه کې موږ وایو نه ایاک نعبد و ایاک نستعين ایاک نعبد لوز دې کنه الله سره چې الله ستاسو بندگی به کوم ګناه به نه کوم چې پیر صاحب سره بیعتونه کوي پیر صاحب خپل په ګناه کې واقع کې دي شي هغه نه خپل د چې ناس د کم کار چې کې د ګناه دی نور لري مزه دا کومه قصه چې د شروع کړي دا تجارت روان کړي دا خپل چې دغه د بدعت او ګناه الله سبحانه وتعالى موږ د بدعات او د خرافات نساتی او زمونږ په دې ملک یو مشکل لغه ده ازونږ په خلکو کې چې د علماو سره رابطه جوړي نو باغی کې یا افراط کوي یا تفرید کوي یا هغه دی کم چې کورنی مبتیان دي دوی وی چې مولا د سره او عالم د سره هیڅ نه دی او دوی زیاته کوي اکمی چې منی یبول د پیغمبر نو چته درجه ورکیو د هم زیاته کوي په کار د چې سره منځ کوشي چې عالم دی د اوچت مقام دی او د دې موږ دومره قدر او احترام کوو چې هغه د شریعت په حدودو کې دنه د الله د پولو خو بسنی شوړې دی کړه د الله د پولو چې وړې دي نو نه دی قدر د عالم کو نه دی قدر د پیغمبرو کو نه دی قدر د الله کو او نه دی قدر د دینو کو هر څه تباہ او برباد شو بیعة العقبه الاولى کته واستیادی مده خبر تاسو ذکر کړی و چې یو لسم کال د نبوت چې کله وو رسول سم په مکه کې ټول څومره وخت تیر کړی نبوت نه بعد 14 کال یو لسم کال د نبوت د حج په موسم کې د رسول سم پلاس باندې د مدینه شپږ کسان مسلمانان شي دا ماته څه بیان کړو کنو شپږ کسان مسلمانان شي
د شپږو کسانو د رسول الله سره دا لوز کړو چې یا رسول الله موږ به مدینه ته ځو سبا کو دعوت وچلو موږ به مدینه ته ځو او موږ به دعوت چلو یو کال رسول صلی الله علیه وسلم د دوی انتظار وکړ یو کال چې دوی وسنه نتیجه راوړي بیا حج راغی او د 12م کال له د دوی سره ملاقات یو لسم کال کې شه د مسلمانانو شو د نبوت 12م کال رسول صلی په انتظار د اغه ځوانانو خدای ځوانان دي چې ګره کال تیر شو مسله یې رنه زیبم دغه موقع له بزي رالو پر رسول صلی الله پسې نوی وکسان او 15 سره غو نو ټول سورالو 12 کسان پر رسول الله پسې رالو سبحان الله د دین د خوريده سناشنه 12 کسان رالو د مدینه نه سوخ بعد بدا مدینه د مسلمانانو مرکز د دې ځینبه احکام د اسلام او شعائر د اسلام هغه خوري خو استرالو 12 کسان هغه زړو کې 15 رالو یو رانغه چې دا غنو مو جابر ابن عبد الله ابن رئاب یو جابر ابن عبد الله ابن حرام غبل د جابر ابن عبد الله ابن رئاب د مسلمان شیو خو دې په دې موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم رانغه نو دا ټول 12 کسان راغلي دا کم چې راغلي دي د غزړون علاوه نو باو کې د معاذ ابن الحارث او ذكوان ابن عبد القيس او دريم عبادة بن الصامت رضي الله عنه سلورم يزيد بن ثعلبة دا نمونه اسی ذهن کی ساتي کته یاد دی خو اسی ذهن کی چته کې تذکرہ کیږي نو ذهن کې بدرازي چې دي یو وخت کې ما ورېدلو هغه شپږ ها ما شاء الله ما شاء الله دا الله سبحانه وتعالى دې ټول مرګرو له توفیق ورکړي چې دا نمونه یاد کړي او دا سیرت یاد کړي اسی جذبه لکه څنګه چې زموږ د عمل ګره الله دې ولا مزید د علم توفیق ورکړي هغه شپه قسم کله ذکر کړو اوس سره دا یاد ساتي نو دي چې دومره یې کړه نمونه د ذهن کې بالکل کې نه ني خو بیا کچې ته سزي کې دي چې نوم واغستې شي لکه عبادة بن الصامت دي صحابي دي چې نوم ډیر راځي یو ځکه تور عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت ما کم ذکر ورېدل بيعة العقبة الأولى رسول الله سره د ملاقات التشيع عبادة بن الصامت رضي الله دغشان پینځم چې کوم د دوی سره غلو العباس بن عبادة او شپږم ابو الهيثم ابن التيهان او د دې ابو الهيثم ابن التيهان یو قرر وړ ناشنا اوم چې کوم د دوی سره غلو عويم ابن سعيده او د ابو الهيثم او عويم دا د اوس د قبيلې نه دي او د باقي 15 د خزرج د قبيلې نه دي دا خبره ماته سمخي ذکر کړو چې مدینه کې انصار دي په انصارو کې دوه قومونه دي اوس او خزرج نو دي چې کوم د 15 کسان د خزرج دي او دوه کسان د اوس نه راغلي دوی رالو د رسول سره ملا شو د مینا په ورځو کې او د مینا په ورځو کې ملاو شو د رسول سره د موږ چې د غټ شیطان وایو د دغه سره په خوا کې وسره ملاو شو امام بخاری رحم الله د روایت راوړل د عبادة بن الصامت رضی الله عنه چې رسول سلام دوی ته وی کله چې دوی ملاو شو د رسول سره په دغه ځکه نو رسول سلام ته وی بایعونی علی الا تشركوا بالله شيئا بیعت په مسره کوي د وسو کسان د رسول سره بیعت کې دي ځکه چې عدد ته معلومي 12 کسان دي 15 بګا زاړه دي یو نه راغله نو و نه وی کسان دي دی 12 کسانو د رسول سره بیعت کو په دې باندې چې موږ به الله سره څه شی نه شریک کوو دویمه خبره چې موږ بغلا نه کوو دریمه خبره موږ به زنا نه کوو څلورمه خبره بهتان نه بزن ساتو یا یو بچي د چا نه نو هغه ته به نسبت نه کوو حقیقي پلار ته به نسبت کوو او د پیغمبر نافرمانی به نه کوو او دې ته بیعت النساء وي د چا بیعت د خزو بیعت ولې ځکه چې سورۃ الحدید کې د قشم بیعت الله ذکر کړی چې د خزو نه بدی سي بیعت اخلي نو دې 12 کسانو سره د قشا خبر رسول سم کړی بیا ته رسول سم فمن وفى منكم فاجره على الله
کتاسو کې چا دا خبرې سر ته ورسولې او دا لوزي ما سره برابرو اجر بچا دی په الله دی ومن اصاب من ذلك او چا به څه ګناه وکړه او دنیا کې هغه ته دغه سزا ملو شو فهو کفاره له نو دا در پر کفاره شو او کچا دی ګناونو کې څه ګناه وکړه والله په پرده چولې و نو د خبره الله ته واپس ته ان شاء غفر له وان شاء عاقبه در الله مرزي لك الله العذاب ورکي وکله بخي فبايعناه على ذلك پدې وسره موږ بیعت د 12 کال د نبوت د هجرت ته مسله ګوره د دې سره تعلق ساتي نږدې درسونه کې به د هجرت مسله راځي رسول الله هجرت څنګه وکړو نو دا سلسله د کلونو د یاد ساتي د 12 کال د رسول الله د دوی سره د بیعت کو او دایوته وی رسول الله ته وی چې تاسو به الته دعوت کوئ نو یو سفیر وټاکو اولنې سفیر په اسلام کې هغه د مصعب ابن عمیر العبدري رضی الله عنه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او د سیرت ته به اشاره کوم ان شاء الله مصعب ابن عمیر د ځوان له رسول الله ته مصعب وی ته به دې کارو کې چې سفیر بشي او الته دعوت ته چره دا ځوان لکته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې څومره غټه ورکړه هغه مصعب د مکې د مدینه د مکې اقمالدارو کسانو د مکې د رسول الله د دې کسانو سره ولېګو وې دې ځان سره بوزي زموږ ځوانان هغه له دې زموري ورکه چې تر کافرانو ملک ته ورشه مدینه ابتدایي ورځې دي او رسول سم دې ځوان لکه د زموري ورکړو دعوت وکړه ته د کی دا کمال چې قران به ډیر خوږ وي مصعب رضی الله عنه بل دا چې حکمت وسره دعوت به کو سن ناشنا طریقه باندې به دعوت کو نه د دینه به خلک ډیر متاثر کیدو او د مشهور په مقری باندې مقری نن سبا خو صرف قاریانو ته ویل کی په هغه وخت کې ان عالم ته به دا ټکی وي نو رسول سلام دې مصعب ابن عمیر د دوی سره ولېګو چې تلارشه او سبکه د اسلام دعوت وکړي د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د شهادت واقعه بل غزو احد په دغه کې راځي خو زه صرف د دې سیرت ته اسی اشاره کوم کچرته د دې له زموږ په ځوانانو کې جذبه پیدا شي مصعب ابن عمیر رضی الله عنه من السابقين الاولين د باغ کسانو کې دغه کوم تذکرہ چې الله په سورۃ التوبه کې کړی چې هغه اولنی کسان چې اسلام قبول کړي جنگ بدر کې شریک شوی دی په جنگ احد کې هم شریک شوی او په احد کې جنډه د مسلمانانو د سره و یعنی په هر ځکه غټه ذمہواری پیغمبر دلور کوي اوس د معمولی ذمہواری د چې ته مدینه کې دعوت کوي وته وی مصعب تلارشه او الته حالات ته وګوره کسانو ته وګوره دعوت وچلوه کچرته موږ درځونو چې موږ ته حالات صحیح هغه برابرې غټه ذمہواری دا بیا دغه نه غټه ذمہواری د په جنگ کې جنډه نیوه په هغه وخت کې د جنډه نیو دي سیو چې دا جنډه ولیده او دغه خلکو وبېلله اگر که زوروري وره خو چې جنډه ولیده نو بس جنگ دی وبېلو نو ځکه په هغه جنگونو کې جنډه ولیدو ته نه پرېږي دا په سیرت کې برازي چې د باز صاحب خپل د سره د چل شي دا ته بیانو د باز صحابه کرامو لاسونه به پرې شي نو دې زن پوری نیولې وا دې سینې پوری کله کړو چې بل څوک راځي چې هغه اوچته کی ثابت و توزن کدن به وو خدا جنډه به اوچته نیولې و چې څوک راشي وایي اجنډه به توغه سره دغه نه مسوت ورولې وو خدا جنډه به ولیدو نه پرې دی د به اوچته ساتي نو په احد کې په هغه سخت جنگ کې جنډه چا سره و د مصعب رضی الله عنه سره و مصعب رضی الله عنه اولنې انسان چې د جمعې مونږ په مدینه کې کړی دا غداري اولنې انسان چې د جمعې په مونږ کړی دی په مدینه کې غداري د په لاس باندې دنیا کسانو اسلام قبول کړی دی ځوان او غټ کسان دغه واقعه ته بیا بیانوم اسید رضی الله عنه او سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه الله عرش خو زیدلو
داغه په مرګ سره هغه د پلاس اسلام قبول کړي داغه غرونه الله اسلام ته راوړي د په دعوت باندې دي نو د مصعب بن عمیر البدری بدر کې شریک شو او بدر ولاغه کسان دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی الله راخکار شو دی وی چې بدر ولا سم کې ما بخلی او یو داري مصعب بن عمیر دنت کله پته ولګی چې رسول سم دعوت کې او رسول سم په دارالارقم کې او دارالارقم خبره موږ سره مخ کې تیر شي اوس کې چاته نه یاد الله یې مل شي راوي خو موږ واضح بیان کړو چې دا زه کوم ځکه او دا کور ولي غوړه کو رسول صلی الله دارالارقم ابن ابي الارقم التب رسول صلی الله علیه وسلم دعوت به چلو چې کله د خبر شو چې دې رسول صلی الله دعوت کې د خواله ورغه زری اسلام قبول کو چونکه چنانچه څنګه ولي دا نه اسلام قبول کو خو چې راوتونه اسلامي پټ ساتو د خپل مور او د قوم نه یریدو نو د رسول صلی الله علیه وسلم په سراتو پټ پټ او دغه نه به دین زده کو اولنی 3 کاله کم چې پټ دعوت چلی دلې په دې کې دم اسلام قبول کړي د دې مخ کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت راخکاره کی د رسول صلی الله علیه وسلم په پټ مصعب بن عمیر رضی الله عنه سخت نازبین انسان په مکه کې په ځوانانو کې د په شمالدار چا نه ولیدل او د په شان خيسته الک او د کپڑے چې مکی ولا بوته پسخیدو او د چې کوم خوشبو استعمال ولا نو پلار باندې چې بتیر شو بیا چې بسوک بغلار تیریدونه غو ته پتولې چې مصعب رضی الله عنه په دې طرف تیر شي د مکی ځوانان مشران بوډاګان ټول به د حسن ته د مال ته د هر څه ته پسخید خدا حسن دا مال دا جامع دا خیس دا عطر دا ټول د الله د رضا لپاره قربان کړي دي ځوانان مصعب رضی الله عنه باندې ډېری سختي تیری شوې ده زغه تفصیل له نظم ځکه چې بیا به خبر را ډېر وګد شي الغرض دا چې مصعب رضی الله عنه حبشه ته هجرت کړي او بیا مدینه ته هجرت کړي او په ټولو هجرتونو کې د شریک شوی او په صحیح بخاری کې دا روایت ده د براء ابن عازب رضی الله عنه وی اولنې کس چې د مکی ولا نظمو خاطر راغلو اول من قدم علينا مصعب بن عمير دا اولنې کس راغله وابن ام مکتوم او عبد الله ابن ام مکتوم غړون اغم تلو په دې اولنو کسانو کې وكان يقرئان الناس او دې دوانو بخلکو ته قران خو داغه نه بعد بلال رضی الله راغله سعد عمار دا کمزوري راغلي ثم قدم عمر رضی الله عنه بیا عمر رضی الله عنه او شل کسان وسرو هغه د هجرت واقعا موږ اشاره وته کړو او تفصیل به خراش ثم قدم النبي صلی الله علیه وسلم په ټول اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله وسرو خبره مې دې پوری ذکر کړل چې مصعب رضی الله عنه په کومو کسانو کې دی په اولنو کسانو کې دی چې دریم کال د هجرت او د احد واقعا له دغه تفصیل برازي ان شاء الله پاغه کې مصعب رضی الله عنه چې کوم زړورتیا راخکاره کړی او کوم jihad د کړی هغه ته انسان حیران شي په دغه جنگ کې اوله کې د جنگ د چا په لاس کې مسلمانانو په لاس کې او بیا د جنگ د کافرانو لاس ته وورید او په وخت کې په مسلمانانو باندې پر رسول صلی الله علیه وسلم ډېر سخت راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم خوښه کې چې کوم کسانو دغه دفاع کوله یو څو کسان هغه کې یو مصعب رضی الله عنه خودته زمورین په دې ډیری وی چې یو طرف ته رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کوله او بل طرف ته د پلاس کې جندم و د مسلمانانو او د مسلمانانو حالت ډیر ګډوډ شي دغه دفاع کې ودی او د جندي خیالم کو چې یو کس ابن قمیعه وته وی دا تفصیل والته د بیان کوم ابن قمیعه خبيث چې کله راغنو په د باندې گزارو په د باندې چې گزارو کو نو د خیلاست پریشو په کم کې چې د جندنی وړیو نو دې په دې سوچ کې د پیغمبر سره سوچو چې د پیغمبر ته څوک ورسی با او د ته نقصان ورسی او د دې چې کله د الله سپریشو نو بیا د دفاع امید څه شو هغه کم شو
دلته د یو لاس دی او په یو لاس کې سني وغواړي جنډې نه وغواړي. نو سیرت کې راځي چې کله د دنه لاس پریشو نو په هغه ټیم کې د دې آیت تلاوت کوو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله محمد ندی او پیغمبر دې دنه مخکې نور پیغمبران تیر شوي ځان له تسلی ورکوله کې چې زموږ د پیغمبر نه وجل شي نو دنه مخکې تیر شوي. افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم. الله کچته دې مرشي یا سوکي مړکی نو تاسو به د دین پرې دی واپس کېږئ. بس ځان له تسلی ورکول او د آیت په ګس لاس کې د جنډه ونیوه ابن قمیعه چې په بل گزارو کو دا ګس لاس دې پرې کو دا ګس لاس دې پرې کو نو په دې خپل مټو کې په دې مټو سره د جنډې نیولې و او د سینې ته کله کړي و هغه ته پته ولګی چې د نور سنشت نو بیا په د نیزي یا د غشي گزارو کو په دې مړی کې وو بالکل نه غشي د مړی کې دنه لاړ. دا غي سره مصعب رضی الله عنه رولید او جنډه نور ملګرو چتک. مصعب رضی الله عنه د دنیا نه لاړو هیڅ وسره نه ځکه په صحیح بخاری کې دا روایت ته چې ابو وائل وی منګه په خباب رضی الله عنه په ستلو بیمار شو او خباب رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې دي چې د ډېر تکلیفونه ملاو شي وی چې موږ دغه سره ناسو هغه خبره شروع کړه چې هاجرنا مع النبي صلی الله علیه وسلم نريد وجه الله. موږ د رسول سره هجرت کړو د الله رضا ملټوله فوقع اجرنا على الله. نو زموږ اجر د چا سره دی؟ هغه د الله سره دی. فمنا من مضى فمن کې باز مړ شو او په دې اجر کې وته یې سم ملاو نشو یعنی په دنیا کې څه وانه غستو هر څه په آخرت کې. فهو کې یو مصعب بن عمیر رضی الله عنه قتل يوم احد. د احد په غزا کې هغه وجل شو او دغه سره یو زوړ غوند کې صادرو دا هغه ځوان دی چې د سر چې کوم لباسو هغه به د بل چا سره نو او د چې کوم خوشبو به استعمالوله هغه به د بل چا سره نو نو د چې کله مړ کېدونو د سره صادرو زوړ غوند کې صادرو نو رسول سمې چې دغه صادر په واچوي صادر په منګه اچو نو چې سر به مولا پټو خپې بخکار کوي او چې محبوب ولا منګه اچو نو سر به ښکار کېدو او رسول سلام ویناسو او دته کتو او جړلې او دی وی ما دې په مکه کې لیدل دې ما په مکه کې لیدل او د ناشنا یو وخو پاغه وخت دغه لباس دغه خایس دغه خوشبو دغه ناس ته پاست رسول الله ما ته معلومه مکه کې ما لیدل غیر څنګه قربان کو په دې باندې چې الله سوې ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله وسجد او سريره ختمي دن کی او سجد الله سره دغه پاتې کیدون کی. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه هغه څنګه کړو کوم چې همیشه پاتې کیدون کی دا کوم چې ختمي دن کی دغه هغه پرې خوت. دا مصعب رضی الله سیرت تماشي اشاره وکړه ک چرته ردی دلاسه زمون په زړونو کې جذبه پیدا شي چې دسی الکان او دسی ځوانان هم الله پیدا کړو د اسلام او د مسلمانانو د خدمت لپاره. مصعب رضی الله عنه لړ مدینه ته په مدینه کې هغه د اسعد ابن زراره رضی الله عنه سره ملمشو او هغه ته چې زبستا په کور کې ما اسعد ابن زراره دیم ګره مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم شی بغولنو کسان اشپو کسانو دم دې ناشنا انسان رسول سلام دې مشرکړو په خپل قوم باندې دم ځوان لکو او به چې کله دې مړ شو
اقوم والے رالو پر رسول په سیګه رسول کم نقیب چې تا موږ را کړو مشر هغه مرشه د رسول الله زستا سو مشر نو دې مصعب رضان اوچت انسان د لاړو په دومره اوچت انسان پس هغه ته ما سره وشي او چې څه مشکل ته په دعوت کې راځي زه پوه شو دا خلک پوه شي ته دعوت کوه او زه به سره ولاړم داسې ځوانان یو ناشنا واقع چې کوم راغلی و په مدینه کې هغه د دعوت په دې سلسله کې چې ورځ اسعد بن زراره رضی الله عنه ته وی ته چې وزو دعوت ته پر دی وته نو یزو د بنو عبد الاشهل طرف ته د یو قوم دی مشهور قوم دی وی ضرور قوم دی کچته دوی کې سکارو شي نو ډیره بخای مصعب رضی الله عنه زسیری چیزو د دوه لاړو د غوی یو باغ غټ دغه قوم د بنو عبد الاشهل اغه ته ورننه وته نو د کوی په غاړه کېنستو دعوت شروع کو سکساو تراجم شو نو د الته دغه به خلک ډېر متاثر کیدو خلک مسلمانېدو او په مدینه کې د یو आवाज هم چلیدو چې د مکې نه د رسول الله سفیر راغله خلک به متاثر کیدو نو په دې کې دوه کسان راغلو سعد بن معاذ او اسید بن حضير رضی الله عنهما دوی له اسلام نو قبول کړي او د دوانم دی بنو عبد الاشهل کې دی او د خپل قوم په مشرانو کې دی نو دی سعد اسید توي سعد بن معاذ وی په دې دوانو په سی ورشه او توي چې تاسو زمونږ د کمزوري سره گمراه کوي سره تاسو د دوی غدین په دوی باندې ګډوډ کوي او چې دنن نه بعدم په دې علاقه او د دې قوم په منځ کې ویننه او دی وته وی اسعد بن زراره زما د ترور زوی د قدمه ترور زوی نه نو دوی دوه قسمه ختمواله د سعد رن د ترور زوی دی اسعد د چا ترور زوی دی د سعد بن معاذ رضی الله عنه او د ترور زوی یعنی د مور د طرفنه د پلار د طرفنه د مور خوري ده او د هغه زوی دی نو کله چې زما د ترور زوی نه وي نو د قصه د خبره مانن ختمول خو دغه د لاس وته سني شم وي اسید رضی الله عنه او خپل نیزه د ځان سره راوغسو په دغه دوانو بوسي ورای مصعب رضی خو نه پیژندو چې دا څوک ته نو د اسعد بن زراره وته وی هذا سيد قومه د خپل قوم په مشرانو کې تبشیر روان دي رښتینی خبره وته وکړه الله دین وته سم واضح بیان کا کچته د اسلام قبول کینو زموږ د لپاره غټه فائدہ ده نو دغه وته مصعب رضی وی کراغه او کیناستو خبره به وسره وک چې کله راغی نو ولاړو خبره وته کوله وته وی ما جاء بكما الینا تاسو دوه څه مطلب دې څه مقصد دې راغلی دلته منګه پرې دې زموږ د قوم پرې دې خپل کار کوي بهاري کوي مصعب رضی وته وی ما ورېدلی چې خپل قوم مشري هغه ته یو یمه ولې څه شک وي شک نه خو د مشرانو دا کار نه مشران خو خبره ووري که خوخه شو که خوخه نه شو وته وی بیا را نشي نو ته خو بغیر اوریدونه خبره واپس کې دې خبره متاثر وکیناست یزوه ته هغه الله کلام شروع وی دا خبري د الله دی زمونږ نه دی دا زمونږ پیغمبر بیان کړی هغه ته د وحی شوی او دغه شاو سره لیاو هغه ول دي سیناسو لکه سرسری چې بسلو واله به ډډه ولا خبر ول خوان ورکو مصعب رضی هغه ته چې دا خبري وته کولی نو په دې منځ کې د اسعد چې دې چې مسکی شو عفوا اسید رضی چې مسکی شو وی دا ډېر خوږی خبرې ډېر خونی وکړو هغه ته د ډېر خون بالا ویني چې کله ته دې ته ورننه وسی اوس تاسو خون لیدلې خو ته وی
کله چې سړی ستاسو په دین کې نه نوځي نو څه کوي؟ هغه ته غسل وکړي او بیا به گواہی ورکړي د دې خبرو کلمه وته وي. هغه سید وی فقام واغتسل فاسد او غسل وکړو او کلمه وی د شهادت وصلى ركعتين او دو رکعات منځمل ته وکړو. به دې دوانو ته وی د اسعد او مصعب رضی الله عنه وی ان ورائي رجلا زمانه شاته یو سړی کدغه سړی دا خبره ومنله کنه ټول قوم اسلام قبلای خو کدغه سړی ومنله او زید به شوګر علیګه او سید دې چې کله لاړ سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه شان نوې څنګه چې تلې بدلون د بګی راغله قسم وخړو بدلون پتا کې راغله کسانو ته دې سوې هغه کسانو سره ما خبرې وکړې څه تیسه څه ګډوډي نه وای خبرې دومره ورانی نه دي او ما منع کړو نو هغه چې ست غواړي هغه وکاو ها یو سید به کینه چې کیناستونو دې ساعت ته وی بل خبره ته نه خبر وسه وی بنو حارثه خاندان چې کم دی هغه یو خبره کړې ته دې خبر شي نه خبر شي وی چې منګه د اسعد بن زراره وجنو د ختمو او هغه ته پته لري چې ستاسو ترور زوی د نو ستاسو شرمولو لپاره خبره کړې تا کمزورې غني تا سپک غني نو ځکه ستاسو ترور د زوی کې سوجي سعد بن معاذ غصه شو پاسه خپل نيزه راوستوي چې زما ترور زوی له هیڅ کلاس نشي ورلې بنو حارثه ولا بس یو وی کار بس لاړ باغوي بس چې کله باغوي بس ورغه غدوانه خوشاله ناش نو ایده ته پته ولګید چې زدي وسید سب دې لپاره لګلم چې د دوی خبري واوري وسره کله سوي تاسو را څه خبري شروع کړي او به دغه ته وی اسعد ته وی ابو امامه دا کونیت ابو امامه وی ابو امامه کچته زما استاد دې منځ کې د رښتینه نه کنه نن به تام زما خوې لیدلې وي چې ته زمونږه علاقې ته راځي او خلک داغه دین نه لړ چې مونږ په دوسه پوری زمونږ د پلار نکد دین نو مصعب رضی الله عنه ته دې ذکر وکړه کین را خبره وره کدي خوخه شو ډیره خده کدي خوخه نه شو نو پتا زور زبردستی خو نه راو دې ته حکمت وای سو ته وای حکمت نن سبا د عباس دا اول ورځ نه د سړی نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه جوړي چې ته د اول ورځ نه دغه بشن کې دا نه مې د بی دینه زوی وای ته رو د دعوت خو زویم کنده ملګرو ته چې دا خو دومره سخت لار دی دعوت ته چې نه نیم سو کال به بګي نوح علی السلام پاتې شه د صرف اتیا کسانی ځان سره مسلمانان کړی دي په نه نیم سو کال او ته مال په یو هفته کې دنیا په بل مخاله یونس علی السلام بګي د مې خېټه تولې یوسف علی السلام جیل ته تله رسول سلام ته وګورئ خپل علاقې نه بم وشړل شي ټول دې دعوت ته پار تبرور وکړ اوس دا حکمت ته ځکه سعد بن معاذ خپل قوم مشر دی د سره بدمعشي نه چلی د سره چې بدمعشي کې کار ټول ورانه او چې دې په خلاف شيستا خپل قوم ته وایي چې دې سړي خلاف به ودرېو نو څوک بر د ملګرتیا وکړي نه کې ملګرتیا به سو وته وی کې نه ګور پاره خبرې کوته مشر سړی د خپل قوم او دې کې چې کیناستونه د خپل نيزه په دې زمګه کې وټوم بل وخت وی وای سه وقرأ عليه القرآن شروع د قرآن نو کړ د قرآن ډېر سخت اثر کوي په انسان باندې د الله کلام او ما یو ویډیو لیدا سعودي عربي یو مشهور قاری هغه یو انګريز وسره ناسو او د اسلام دعوت ورکو ډېر مالدار سره او دلته په ډېر غټه سطح سکار کو ناغو ته یې زبته یو څو خبرې کوم او توبه کې فرق معلوم کی هغه سید وک نو عام عربي وي خو بخوګ आवाज کی وي څنګه قرآن وي ويو دا کلام دی وادي ورته یو به ته قرآن وي په خوګ आवाज کی ويو دا دم د عربي په جبه کې هغه یو وامه ورته درې مو ته شاعري وکړه په خوګه جبه کې خوګ आवाज کی وي دم د عربي جبه وادي ورته وي درې مبارکي څه خیال
هغه دې سوچ کو به وی دا منځ کې چې کوم خبرې دا ماته څه جدا ښکاري د دې ځان له خوانو دا ولنی او د ورستنی د مال دومره خوند رانه خوند دغه کو دا کوم چې به منځ کې یعنی اول پیر د قران اوري دا قران زړه ته کوزي د دې یو د الله خبرې دی ډایرک هغه څه پردنی ډایرک زړه ته راشي یو خون پیدا کی ما په خپل غو ویډیو کته ناغه قاری ته وی دا ولنی خبره او دریم دومره خون نو دا منځ کې چې کوم خبره بدی کې څه کمال شته دی خون ډیر کو حالکه بالکل یو شان आवाज او جبه عربي او ترجمه غلنه ورزي چې نه دې سوې خو بیا مغه فرق معلوم کو په دې سره چې په ځل باندې اثر وکړو نو مصعب ردان اولنې کار سو کو تلاوت شروع کو او دا د دعوت طریقه ده چې ته قرآن او حدیث خې د ځان خپل قصې باندې کې ستاسو قصې کې دومره اثر نشته څومره اثر چې په قرآن او حدیث کې نه قرآن تلاوت چې وته کو نو هغه دي رورو نرمیدو به ول دعوت ورک هغه ته تاسو د پیغمبر وایس او خبره به کوي زموږ پیغمبر صرف دغه وایي چې دی وته وی نو بیا وته وی تاسو د دین کې د ننوتو څه طریقه ده وی طریقه دا غسل وکيو لاړه غسل کو کپڑے نه واغسته کلمه وی ثم صلى ركعتين به درکات منځک به د خپل نيزه د زمکه نه سره وسته او واپس لاړو وی فاقبل الى نادي قومه وکم ځکه چې بدر قوم مشران کې راستو جرګو ته د هر قوم بزان له یوځو پای کې برا جمع کیدو جرګې به کېدي مشران پای کې کېناست چې کله غیله راغی نو ټول یو بل ته وی سعد ردن ارادین خندي دې مخنه پته لګي چې کله ته ودرې دوی زس خبرو کوم اوري وی ټول خاندان ته زدا وایم زه څنګه سره او ته دوه خسړې پتا کې هم څه غلط سنې دي خسړې خړای ورکه خجرګي کې خامانتګر سړې دغه مونږ ته پیژنې نو به وته دا وی ستاسو سړی او ستاسو خزي ستاسو مشران او ستاسو کشران ما سره به داغه وخت پوری خبرې نه کوي چې سو پوری اسلام نه قبول کړي دا مو ستاسو موږ کی خبرې ختم اعلان ټولت کما سره رشتہ ساتي ما سره خپل ولی ساتي اسلام به قبل وي دا نه زمونږ غوي زمونږ تر دې هغه به وی چې لکه زبر سره غو خادینه کو نو داغه د پر دین پرې خو نه معاذ سعد بن معاذ سوی وې د دې دین د پاره کته سره نه پات کیږي نو پاتش خو چې دا دینم نه قبول کړي دا وخت پورې زمو استاد سومنس کې رابطه نشته وی فما امسى فيهم سيرت کړي دي فما امسى فيهم رجل ولا امراه الا مسلما ومسلمه سحر لدا خبر وشو ما خام په دې حال کې راغی چې د قوم او د خاندان هر سړی او هر خزي اسلام قبول کړ صرف یو سړی پاتې شو اسيرم دغه واقعه به مراشي په احد بغزا کې عمرو بن ثابت الاسيري رضي الله عنه سبحان الله دیو موزم نه لیکلو جنت ته نوته د دې سره د سود مال سم مال جمع کړو نو سعد بن معاذ ته وی زه اسلام دې قبلوله د دې مال دراسه د قبلو مې اسلام نه بیان د مال او د هر څه درنځي او د کار باندې بنديږي نو اسلام قبول نکو او حج جنگل چې کله مسلمانان لاړو او دته خبر راغی چې مسلمانانو باندې سخت او تکلیف ته نو بخپل اسماني سور شو او اسلحه راغسته ولار او دشي جنگ یو کو چې په نمونو جنگ یو کو اخر کې بالکل زنکدنیو نو د خپل قوم لري راوړو کوم چې بنو عبد الاشهل والو ناغه قوم والو ته مسلمانان چې کوم ټول مسلمانان وی ته د سره پار راوته دي قوم د پاره کنه الله او د الله رسول د پاره وینا الله او د الله رسول د پاره راوته مرش دغه خبره وکړه مرش
خلق رسول ته یا رسول الله وسيرم راغلو چا سوي رسول سموي انه من اهل الجنه وجنتي د یو موز نه کړي وره نه بل څه عبادت کړي سوای د دین چې راغله د وحد ته تشهید شي هم دا یو سړی پاتې شو چې د بدغه ټیم کې اسلام قبول نکو او د سعد بن معاذ رضی الله عنه خاندان نه دی او داغه د قبیله نه دی د دینه بعد بیا مصعب رضی الله عنه دا سعد بن زراره په کور کې او خلکو ته دعوت ورکو د اسلام طرف ته تر دې چې په انصارو کې د کور پاتې نشو سوای دا بنو امیه خاندان چې کوم بنو امیه ابن زید په دوی کې څه کسان پاتې شیو د خاندانونو نور اکثر خلکو سي چلو کو اسلامي قبول کو ابل حج چې کوم روان دي د سویم کال دیار لسم کال یو لسم کال کې هغه شپږ کسان راغلي دولسم کال کې سورلو دولس رالو او دیار لسم کال دی او رسول سم د سفیر را لګلې چې ته به مال خبر راوړې هغه سید یا رسول مصعب بن عمر دن لړ یو کال بعد د حج په موسم کې د رسول سره ملاو شو او د زیری ول ورکو وی رسول الله خیر په مدینه کې خیر په مدینه کې پروت دی رسول الله خزانی دی الته د ایمان وای د چې مؤمنان الته پراته دي رسول سم خوشاله شو دعا وکړه د دینه بعد د دیار لسم کال کې په دقه حج کې بیعت العقبه الثانيه د سیرت یې ډول ګور آسان دي زګران نه دی وره اوس کې څوک ته دوی چې بیعت العقبه دوی دی یو دولسم بل دیار لسم کال د اولنی کې دولس کسان دي مصعب کې بیا سفیر شو رسول صلی الله علیه وسلم دیار لسم له دی راغی اوس کسان ډیر دي دي چې ناشنا بیعت شوی او دې ته ګوره البیعه الکبرى وي دا غټ بیعت ده دا اولنی نه دا غټ دا مسلمانان چې کله روانو صد پاس او یا کسانو ګوره دي چې د اسلام خورشه شپږ کسان راغلي د مدینې نه بل په یو کال کې نور سوزي به زیات شو و کسان راغلي و سره پاس او یا کسان راغلي بیعت له رالو نو دغه حاجیانو سره کم چې د مدینې نه روانو او اسلام نو قبول کړي نو دوی بګیم په منځ کې روانو دیو بل سره دا خبرې کولې وی په لار کې چې د کمی پورې به زمونږ د پیغمبر په دې مکی کې دکی خوريو کله په یوځي کې پټیو کله په بل ځای کې د دې څه حل کته واړي چې خداوت نه چلیږي د پټ ناست قوم د طرف نه په د باندې زور دی او کمزور دی نو دې لپاره دې څه طریقه کول غواړي چې د دعوت کولاو کې خازادک خیر دا خبرې کولې وي د رسول سره ملاو شو به بلته به مشوره وکړو رالو دی مکیت چې مکیت راورسید رسول سره ملاو شو رسول سره ته وسنه پټ ملاقات په من کو په ایام التشریق کې د حج د ورځې چې دا یو لسمه دولسمه د لسمه په مینا کې به ملاویږو او د شپې به ملاقات کوو التراش هغه سي د دې انصارو یو مشر د واقعه په خپل بیانې او هغه د کعب بن مالک الانصاري رضی الله عنه کعب بن مالک پیژنې دا ډېر اوچت انسان کعب رضی تبوک غزا کې د واقعه معروفه کعب رضی وی چې بیا من حج لوت ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبه من رسول الله ته چلته عقبات ته ملاویو جمرات سره خوا کې د غزي کې ملاقات کو په ایام التشریق او موږ د رسول سره غشپم وټا کله چې په دې شپه ملاقات کو او زمونږ سره مشر په هغه ورځ کې عبد الله ابن عمرو ابن حرام اسلام نو قبول کړه جابر بن پلار ده د مشر وی د شپې ناسو وی موږ چې د سره مرګره کول غواړي ځان سره د خبره کې زور دی وی سید موږ په څور مخ کې شو موږ ته چې یا ابا جابر انك سيد من ساداتنا ته زمون په مشرانو کې یو مشري زمون په مخاوريزو خلکو کې یو ته موږ دا نه غواړو چې ته سباله
په ور کې او په جهنم کې سوځي پته زمونږ زړه سوځي هغه وی چې په دې مسله مې خپو کې خد دعوت ورکو مطمئنی کو په دغه ځکه په کلمه وي مسلمانې کو د ځان سره او به وته دوی ته زمونږ مشر او زمونږ د پیغمبر سره ملاقات دی تبه مشر خبره به ته کې ټوله او سید سره زه په دغه شپه موږ ود شو او څخ خوشاله چې زمونږ سره عبد الله ابن حرام د مشر وکله چې د شپې د درې مې ستیر شو یو بل منغرور را پاسول کوم چې مسلمانانو خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سره چې موږ کوم لوز کړو دا غیره پاره ووتو ووتو تر دې چې په ذکر راځم شو کوم ځای چې رسول سم خوله ونحن 73 رجلا موږ دریو یا سړیو سودی ده دریو یا او ناشنا خبره ده دوه به خزي دو زمونږ سره خزي مو راغلي یو اسماء بنت عمرو او دویمه عماره رضی الله عنها او د دې واقعه مرزي احد په غزا کې ان شاء الله او د احد هغه واقعه بل څنګه قرباني دی ور کړی ده او تاسو به ان شاء الله ووري وی رسول سم ته په انتظار ناسو په دغه ځکه چې رسول سم خورا نه چې ګور رسول سم را روان دي او تر وسره را روان دي العباس ابن عبد المطلب او د باور کې مسلمان نو عباس مسلمان نو خو د خپل ترس د خپل ورواره سره راغی چې راغی کینا سوالته وی تاسو ټول جمع شو عباس وی موږ جواب موږ را جمع شو وی به زه اوسو خبرې کوم وای اوري کوا چې پاسې دنو دا خبره وته وکړه چې اے مدینه والو تاسو زمونږ د ورواره پیژنې ښه د دغه ور دلته خغټ مقام دی سید چې د دین د لاس سره د ډیرو نه لګي خو بیا هم دلته د مقام دی سو کو ته سني شي ویل خپ عزت کړي او دغه وړي چې تاسو سره ملګری شي الته درشي مدینه ته نو وګورئ دا ول نه ګورئ که زمونږ د ورواره سره ساتلې شي نو د وس نو وای کې نشي ساتلم صفه خبره وکړي تر دې پر واره باندې مې نګر کې دغه په دین نه دی ورسته اسلام قبول کړي خدا خبره غو ته وکړه چې زما د واره ساتل ګورې چې آسان کار نه دی ځکه چې موږ دومره زورور خلک یو موږ دغه ساتل راته بیا مشکل دی او چې تاسو یې بوزي سوال وګورئ بیا د کی جنگونه راځي قومونه به تاسو سره جنگ کوي نو چې تاسو ته تیار یې کنه کعب رضی الله پاسید الله اکبر هغه ته خبره ختم کړه هغه یاو فتكلم يا رسول الله رسول الله وتخبر شروق اخباره فخذ لنفسك ولربك ما احبب چې سستا خوخه او سستا د رب خوخه هغه زمنګ نه واله خبر وکړه مونږ تیار یو بالکل دغه یاره مکه او عباس ته ستار واره چې مونږ یو ته هیڅوک سني شي وره مونږ جنگونه پیژنو جنگونه مونږ پیژني شدي سني چې خبره کوه خبره به ختم شي بدیزي زموږ ذمہواری ده یا رسول الله ته خبرو ته خبرو کو سچ ستا خوخه او سستا درم خوخه هغه والی تاسو او د دلیل له بده باندې چې یعنی دا سدي خلک نه دي چې اشرا غری دی خبره ختم شو مضبوطه اراده ده رسول سم پاسې دو بیعت کو دوی او بیعت کې وسو خبري امام احمد بن حنبل دا روایت راوړل جابر رضی الله عنه یو خبره ده رسول سموتی چې زما خبره به منی په هر حال کې که سخت او کراهت دویمه خرچه به کوي په دین باندې که غریبي او کمالداري او دریمه ده چې د خکر امر به کوي او د بد کار نه به منع کوي سلورمه ده چې د الله په باره کې به د چانه یریږي نه پنځمه ده چې زدر شم مدینه ته نو د سنه چې تاسو د خپل بچو د خزو حفاظت کوئ د کورونو هغه به زمام حفاظت کوئ سبحان الله په روایت کې درځي وی فتکلم النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله خبرو کړه فتل القرآن قرآنی وی به دا خبرو کړه د شروط بیان کړ چې ګوره بیا ته بدی کی نو په دغه کې یو کسر پاسد البراء ابن معرور رضی الله عنه رپاسه د رسول صلی الله علیه وسلم والذي بعثك بالحق نبيا
کوم رب چې تر لګره باغ باندې د قسم غرو یا رسول الله د سنه چې منګه خپل حفاظت کو د بچو کو د خزو کو ستا حفاظت هم کو فنحن والله ابناء الحرب منګ د جنگ بچیو وره منګه نيزو والا منګه تور والا اسلحه منګ پیژنو او اسلحه منګ پیژنو او یا رسول الله دا وس منګ نه دا منګ د جنگونه په میراث کې پاتې شي رسول صلی الله علیه وسلم مطمئن شو پدې کې ابو الهیثم ابن التیهان را پاسې مته اوس سات مخ کې جده نومیات ساتي ابو الهیثم ابن التیهان را پاسې وی رسول الله یو بل خبره رسول الله متیسه وی په مدینه کې ګوره يهودو سي تاسو په پته غویا وی زمونږ او دغه په منځ کې معاهدي دي لوزونه دي ډیر پوخانه رسول الله ته ما ته پته ده وی غار سمون پرې کړی دی ودي سړي سباله ته مونږ پرې دی بیا را شیخ خپل قوم ته خپل زمکه ته مونږ قشم پرې رسول الله مسکه شو نه ستاسو وینه زما وینه ستاسو تبعی زما تبعی ده زتا سنیم او تاسو مانه دا کې دی چې تاسو لړ شم بیا پرې دم تاسو سره بزنه همیشه د پاره کله چې دوی راجم شوې د بیعت لپاره په دغه ټیم کې به دوه کسان پاسې هغه پوخانی هغه ولنو کسانو کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم راغلي عباس ابن عباده پاسې د خپل قوم ولته وي تاسو ته پته لري چې دې سړي سره په سبا دي تاسو بیعت کوئ هغه ته موږ ته پته وي تاسو د سره په دې باندې بیعت کوئ انکم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود د تور او د سپین ټولو سره به جنگ کوي وره د غریب او مالدار سره به جنگ راځي د قومونو سره به جنگ راځي ویني به تويږي خزي به کونډي کی ګوره بچي به یتیمانان کی که سباله د نشي کولای نو موږ مشرمو وي ګوره صفه خبره وکي به وتره یاد کړئ تاسو دې ټیم کې ګرم شئ به ته نو وکي سباله ګوره دې خبره نه واپس کېده نه کی او ټول پاسې دی ګوره منګه د ټول خبرو ته سوچ کړي عباس ابن عباده ته وي موږ د ټول خبرو ته سوچ کړي خو یا رسول الله فما لنا بذلك الله برکې موږ لسه موږ د هر څه لوز کو د هر څه ختمو استاد لپاره او د الله لپاره خو الله برکې سه رسول صلی الله علیه وسلم الجنه جنت بدر کې بس یو بغیر پس یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سلام کې چې بیعت کو خبره ختم کو نا سعد بن زراره او دې په دې او یا کسانو کې درې او یو کې ټول نه وړو کې چې لا څنګه رسول الله مخکې کو سعد را پاسه وی یو خبر لک صبر وای د لک صبر وکي مدینه والو لک صبر وکي مونږ چې د خپل خان ستړي کړي د دومره لري نه راغلیو او سفرم کړي دا خبره ګوریا د ساتي د دې سړي سره مرګرتیا د ټول عرب سره دښمنی ده ګورې بیا ته وایو د دې سړي سره مرګرتیا په دې کې فقر راتلی شي ګورې غریبی راتلی شي د زموږ د کورونه د زمکه پټي د هر څه قرباني دي شي کني شي کوله وسی پرې دی الله برته سنوي او کوم لوزو کو بیا نه کول ګور الله مرانی شي هغه دې ته بیغمه شه ساده چې صرف یو پر بیعت زموږ د سره وشو او د راشي مدینه ته نبی به ته ګوري چې موږ څنګه دې ساتو او په دې باندې دوی هغه بیعت شو جابر رضی الله جابر رضی الله پکې وي فقمنا الیه رجلا یو سړی په پاسې دو فاخذ علينا البيعه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کو او دا به ته وی الله بدل جنت ترکي هغه د وزن نه راغلي هغه بیعت وک خدای هغه بیعت دي سوي چې ما صافح رسول الله صلی الله علیه وسلم را دا وی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دا وی سره د جبی بیعت شو او د نارینو سره د س بیعت شو نارینو سره د لاس بیعت شو بیا رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته وې چې تاسو دې څه کارو کې دې څه کارو کې چې 12 کسان په ځان کې مشران کې 12 چې د 12 مشرانی دوی د قومونو زمواري به دوی په وګوي او د 12 سره بیا رسول صلی الله علیه وسلم جدا بیعت وکړي چې دا مشران دي ان شاء الله د 12 کسان سوکو او په هغه ټیم کې یو کس پکې خبر شو دا ټول قصه ګوره د شپې روانه مینا ورځې دي
او شپه ده 3 مې تیر شوې د شپې او دا واقع روانه په دې کې یو کس راغی आवाज وکړو په دنګ ځوان دی ولاړو ورا پاسې زمونږ خلاف خلک را جمع شي دا غینه بعد به څه شي او دا کس څنګه غلې کړې شو ان شاء الله دا ټول پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم تلو باندې او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې دې پیغمبر لار مضبوط راونی سو الله سبحانه تعالی زمونږ شوق او مینه او محبت قرآن او حدیث سره خډیر کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين